عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ومن كل معلوم لك إله العالمين إذا ختم سلسلة ونور اقتدى حضرة الشمس وبارك مولانا سمر وزرقون وارسل كوزاد برکات الله اسرار افتیسد. امتحان کردن شیر گرگ را امتحان کول د اغزمری گرگ را لیولره او گفتن ویل د زمری که پیش اچ راوړاندې سو این سویدها را بخش کن او دغه ښکارونه چې دي دا وویشه میانې ما په مابین کې زموږ راسه د راوړاندې سه راسه دغه ښکارونه و د غوښې سره وویشه تقسیم په لاس ورکړي. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن معجلت را نو کن ای گرگ کهن. گفت بیوی شیر زمره ای گرگ ای لیوه این را بخش کن دا وویشه تقسیم که معجلت را نو کن نوی عدل را مابین تک ای گرگ کهن ای زور لیوه نو تو نسطه یو نوی عدل و انصاف را مابین تک. نائبی من باش در قسمت گری تا پدید آیت که تو چی گوهری. نائبی من باش زمان نائب واسه در قسمت گری پدیوی شلو کی پدیوی شلو قسمت گری کی تو زمان نائب واسه تا پدید آیت چی معلومه سی که تو چی گوهری چی تو سرکم گوهر یا سرکم ملغلری استا گوهر و جوهر بمات معلوم سی. گفت ایشا گاوی وحشی بخش توست آن بزرگو تو بزرگو زفت و چست. گفت دورت ویل دالیوه ایشا ای پاچا گاوی وحشی اغا وحشی و یه بخش توست اغا ستا برخط آن بزرگ اغم لوی دی و تو بزرگ تم لوی و زفت او تم چاگی و چست چالاکه اغم دغشو آن آغا خستا. بز مراکی بز میانستو وسط روبها خرگوش بستان بی غلط. بزه چه ده مراغز ما که بز میانه چه بزه مابین شید وسط او ده مابین زم چیم مابین شید دونو ضرورم نیم لکتا دونو کمزورم نیم لکا گدار آنو ده مابین بزه ده چه ده اغه زما سر مناسب. روبها ایگی دلی خرگوش بیستان زه سوی زغلوه زوڑای بیا غلطی مکو بلا زه سوی خسته دایگی دلی توارد. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو چون که من باشم تو گو ای ما و تو. شیر گفت زمری ورطویل ای گرگ ای لیوه چون گفتی سنگ جوویل دا جه سنگ ویش وکی بگو تا بلوار بیا ہوئے دا جه سنگ ویش وکی چون که من باشم چه زیم تو گویی توای ما و تو زداشم تداشیه. زمرور تویله و زما پا موجودگی کم تا گده و دای زما دای ستا دل تم زما و ستا دا زایش زما پا موجودگی که لام تا زان موجود بولی زان دا سخورا خط سرشی درتا ممیج تو و دای زما دای ستا زما و ستا دی پکش زای پر پښتو کې قسم متل نه دی وای که ما ول زیم تا ول زیم نه به ته یې نه به زه یم. که تا ځان ته حساب کوه ما ځان ته حساب کوه تا زه داسې یم تا زه داسې یم نو نه به ته یې نه به زه یم ګرده بس بل چا اړوي. که ما ول زه یم تا ول ته یې هم به ته یې هم به زه یم. که تا خپل ځان نیستي واله په ټول معنا راته تسلیم دی هم به ته یې هم به زه دا یو قسم دی. نو زمري ورته ویل دا چې څنګه خبر وکړل چون که من باشم چې زه یم تو ته گو ای وای ما و تو زو ته. گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید پیش چون من شیر بی مثلو ندید. گرگ لیوه خود په خپله چه سگ بود دا څه سپی دی کو چې دی خویش دید خپل ځان ته ګوري. دی ولې دونه اندازه غټ شی سو چې دی خپل ځان ته حسابونه کوي خپل ځان ته ګوري خپل ځان ته برخې جلا کوي.
پیش چون من په وړاندې چون من شیر زما غوندې زمري بې مثل و بې نجید او بې شریک دی نه شریک لرم نه مثل لرم د داسې زمري په مقابل کې هم دی ځان ته حساب کوي گفت پیش آیی خری کو خود خرید پیشش آمد پنجه زد او را درید گفت دور تو زمری ورته پیش اتر وړاندې سه ای خری ای خره کو خود خرید چې د خپل ځان رانیولې دي د خپل ځان رانیول دي خپل ځان ته حساب کړ دی وای زه خدا شي نو چې ځان ته حساب کړ دی تر وړاندې سه خره پیشش آمد عادی ورته وړاندې سو چې ورته رالی پنجه زد پنجه واچل او را درود زمان پنجه واچل لیوه بالا د کار وسیت چون ندیدش مغز و تدبیر رشید در سیاست پوستش از سر کشید در سیاست پوستش از سر کشید چون ندیدش نیولی اش در مغز و تدبیر رشید د اوشاری تدبیر و فکر و سوچ و مغز نو ور سره د لیو سره نو در سیاست کې پوستکی اشتد استر د سر څخه کشید کړي اما ژوندې پوسته وکړي ته ځان ته برخي غواړي گفت چون دیدی منت از خود نبرد این چنین جان را بباید زار مرد گفت زمری ورته چون دیدی منت چې لیدل زما اتالر از خود د خپل ځان څخه نبرد نه یوړل ما ته ګوري او بیا هم ځان ته په یو لوټه باندې یو ځان ته یو لوټه اجدي ځان ته په یو څه قائل زما په حضور کې بیا هم ته ځان ته یو حساب لري ځان ته یو څه وایي نو چې ځان ته وایي زما په لیدلو کې دي د خپل ځان څخه زما لیدلو ته د خپل ځان نه کړې بیا ځان د خپل ځان څخه پناه نه کړې نو این چنین جان را داسې روح لره باید دي زار مرچ په خواري باندې مرسي چون نگشتی محو اندر پیش من فرض آمد مر تو را گردن زدن چون نگشتی چې نه وګرځېدل محو پانی اندر پیش من زما په حضور کې محو نسولې زما په عشق و محبت کې محو نسولې نو فرض آمد فرض را لی مر تو را تعالی گردن زدن غاړه وستا غاړه باید ولسی گرچه غالب دارم اندر بزل فضل گاه گاهی هم کنم از عدل فضل گرچه غالب دارم کچم غالب لرم اندر بزل په ورکولو کې فضل بالا بدوالی کچم په ورکړه او په عطا کې زما فضیلت او فضل بالا بد دی لیکن گاه گاهی کله کله هم کنم کوم از عدل د عدل څخه فضل انسان بالا بدوالی کله کله بیا بالا بد عدالت هم کوم انصاف هم کوم که ورکړه او سخا ډیر کوم عدالت هم بیا کله کله کوم مطلب څه دی مطلب دا دی چې انسان د الله جل جلاله په مقابل کې باید ځان داسې محو و نابود کی چې هیڅ وخت ونه وایي چې دا کار زه داسې کوم یا دا کار زما دی یا دا کار ما داسې وکړي خپل ځان باید د الله جو په حضور کې د ډېر ادب څخه داسې محو کی چې هر کار چې د کړی هم بس وایي الله ته ورحواله کی یا الله دا خو نه تاسو داسې وکړي خپل ځان خپل اختیار خپل وجود خپل هست و نیست باید در الله سره قربان او کدی وای الله داسې کی زدا سکو خپل ځان تم حسابونه کی خپل ځان تم برخي اجد خپل ځان ته په لټه باندې قائل سزا چی چي سزا ده دا نو نفس دی ژوندۍ دی نفس څه غواړي نفس لیودي نفس کشته کېدل غواړي پناه کېدل غواړي دی باید پدا او برباد شي دی باید الله ولی ته د الله جو په وجود کې نسب محو د داسې الله جو په موجودګي کې د داسې قدرت د داسې رحیم او کریم او قادر او مهربان ذات په حضور کې ته څنګه نسب محو ته څنګه لازان ته وای چې وازه داسې يم دا د زتور څنګه ته وای چې ما داسې وکړل د داسې ذات کامله د داسې قادر او مقتدر ذات په وجود کې دا په موجودګي کې توازه داسیم زداسه کوم ځان ته په مانو ما باندې قائل یې نو دا نفس دا تبا کې د غاړي نو کل شیء هالک جز وجه او چو نه در وجه او هستی مجو کل شیء هالک الا وجه قران کریم کې راځي کل شیء هالک الا وجه ټول شان هلاکیږي
الا وجه مگر ذات خدای تعالی چی دا چی كل شيء هالك الا وجهه ټول شان هلاکیږي فنا کیږي الا وجه مگر ذات خدای تعالی یو ذات الله جو موجود او باقی فات دي نو ټول شان فانی کیږي وای وسنو دا ګوره د درسلور بیت ډیر مهم دي ش سر په خلاص کی نو کی ګرانګي سر په خلاص کی كل شيء هالك جز وجه او ما سوا ذات صدده چو نه در وجه او چې ته نه په ذات کې ده یعنی چې په ذات کې د ځان پانی کړی نه دی ځان کې الته محو کړی نه دی ځان کې الله ته تسلیم کړی نه دی نو ته د الله څخه درمخه کې ورسته د الله څخه درمخه په کل شی کې داخلي نو چې داخلي هستی مجو نو ته وجود د ځان لپاره مطلب و ته نو په کل شی هالکون کې داخلي هر شی هالک دی تباہ او برباد دا ولی دا اوس ګوره د مشایخ مبارکان مفتوس په مبارکه طریقه نقشبندی شریفه کې د لا اله الا الله ترجمه مشایخ مبارکان څنګه کوي و لا اله الا الله یعنی لا موجود الا الله هیڅ موجود پر دنیا باندې نس الا الله یو الله موجود نو ټول شان پانی دی برباد هلاک کته خدای دی وینم دا د جوال موجود دی دروازه موجود ده پنکا موجود شه و هم دا موجود موقتی دی پنا په فساد کنه ده هلاکت په فساد کنه دی نو دا پر موجود نه دی حساب یو ذات تعالی جو دی چې نه پانی کیږي نه عدم په فساد دی هغه باقی دی نو کل شیء هالک تو شان هلاک دی نو ته هم په دغه هلاک شانو کیه هر که اندر وجه ما باشد فنا كل شيء هالك نبود ورا هر که هر څوک اندر وجه ما چې په ذات ما کې باشد فنا هر څوک چې خپل ذات زما په ذات کې فنا کې او زما محبت مختار کې هغه چې دی چې زما په ذات کې پانی سو نو كل شيء هالك كل شيء هالك نبود ندی ورا دلره هغه نه بدته كل شيء هالك نو ول کېږي وجدي په كل شيء هالك د خضر علاوه واستي په وجهه کې پانی سو چې په وجهو کې پانی سو نو وجهو خو نه پانی کېدل نو چې نه پانی کېدل دیم نه پانی کېږي د تم مقابله پیښه شو دا ګرانه خبره ده راځو کې چې تاسو په خلاص ځان کې در الاست او ازلا گذشت هر کې در الاست او فانی نگشت ځان کې در الاست ولې په الا کې را لې ګوره لا اله الا الله لا اله نستهت موجود د موجودات ټول پانی دي الا الله یو ذات تعالی جو موجود دی نو ځان کې در الا سولې په الا کې را لې او دی از لا د لا څخه گذشت تیر سو در لا اله در لا موجوده تیر سو د ځان پناه کې په الا الله کې چې په الا الله کې ځان پناه کې تر اله ور واوښتي در اله او خاطر شیخ نو پانی هغه موجود اما دی موجود دی هر کې در الا است هر چې دی په هر څوک چې په الا کې داخل سو او پانی نه گشت هغه پانی نه دی ګرځیدل څوک چې د الا څخه اخاطي الله جل جلاله او د الله جل جلاله په محبت او په عشق کې پانی مخلوقات ټول هغه د هلا د فنا څخه خلاص دي اولیاء کرام د خدای دوستان انبیاء علیهم السلام او هر څوک چې په وجه کې ما زما د خدای تعالی وایي هر څوک زما په ذات کې باشدوی فنا یعنی زما معرفت زما په محبت کې پردام فنا کړی وي یعنی خپل بشري اخلاق او بشري صفاتونه بدل کړی وي باطن او روحانيت ټول زما په محبت کې غرق وي نو كل شيء هالك كل شيء هالك نبود ندی وراده لره هغه ته كل شيء هالك نه ویل کیږي ولې په شک نه دی داخل دی په الا څخه واوښتي دی په وجهه کې داخل سو چې داخل سو نو دی هالك نه بلل کیږي ځان کې در الا سو دی په الا کې داخل سو او دی از لا گذشت تر لا تیر سو تر لا اله تیر سو الا الله ته داخل سو هر کې در الا هر څوک چې په الا کې داخل او چې د الا ورسته او پانی نه ځا پانی نه لګیږي او یا کرام نه پانی کیږي هغه ته بقا کیږي یعنی څه مطلب اولیاء کرام چې د خود د دوه شان څخه جوړ دي یو جسم د دې او روحانيت د دې جسم د دې خو پانی دی
جسم کې عادي قبر ته ولاړې په قبر کې دی خاور اما روحانیت د دې چې وو هغه مهم وو هغه روحانیت د دې چې هغه فنا نه کړی روحانیت د دې فنا نه کړی جسم مغلوب و روحانیت غالب او د کفارو د نورو فاسقانو فاجرانو یا هغه کسان چې د فنا مقام ته نه رسیدلي دا او جسم غالب دی روحانیت مغلوب دی دا او روحانیت کمزوري دی دا او ټول حکم د جسم دی چې جسم یې فنا شو بس دیم فنا شو جسم یې ولاړی بس دیم دا روح استا اما روح اعتبار نه لري ځکه اعتبار نه لري چې روح غالب سوی نو روح مغلوب و په ژوند کې مغلوب دا ویني د دې لپاره دغه تفصيلات په دې شکل کوم چې تاسو ته خلاصي کني د پناه او د بقا خپل ځان خپل خواص خپل مقامونه دي خپل درجات دي خپل تفصيلات دي هر کی بردر او منو ما میزند رد بابس او وبر لا میتند هر کی بردر هر څوک چې پر دروازه باندې دي او دای منو ما میزند منو ما وایي چې پر دروازه باندې دي منو ما وایي دروازه وټکی پزور وټکی فوجي وټکی پزور وټکی سړی و بیري څوک زم چې دا زم انو چې هر څوک چې پر دروازه باندې منو ما میزند منو ما وی چې وای زم نو رد بابسته هغه به د دروازې څخه اخاته دریږي او دی و برلا میتند هغه پر لا باندې میتند راځي اپ لا اله کې داخل الا الله کې نه یعنی دا مطلب هر څوک چې د الله جل جلاله د معرفت د دروازې څخه د باندې وي د طریقت وو د معرفت وو د مشایخ مبارکانو د دروازې څخه د باندې وي د طریقت په دروازه نه داخل شوی د الله جو د معرفت په دروازه نه داخل شوی هغه منو ما وایي ګرد عمر ما داش وکړل ما داش وکړل زه داش کوم داش به وکم پلانکی ځای پلانکی ته به داش وایم پلانکی به داش تربیه کم پلانکی به داش مات کم پلانکی به داش جوړ هغه منو ما وایي نو رد بابا ساغت د دروازې څخه د معرفت ته خدای د دروازې څخه د طریقت رد دی او دی و برلا فرلا باندې به میته نه درګرځي هر وخت چې لا موجود را لی دی به مو سره لا موجود کیږي دی په پایا کیږي قصه یې انکه قصه دا اصلي در یاري به کوم چې دروازه دی یاري وټکول او ده از درون د دنن د خاصه ګفت غورتل تو کیستی څوکه گفت درتل منم زم گفت درتل چون تو اینو چته در نمیکشم نظم دروازه نه دخلشم چته که هیچ کس را از یاران نمیشناسم چې هیڅ څوک د یاران څخه نمیشناسم نه پیژنم که او من گوید بردر چې هغه من وایي په دروازه څوک په دروازه کې زیم هغه زنه پیژنم ولی متل ما د مخه درته تیر کی که تاول زیم ماول زیم تاول زیم نه بته نه بزیم که ماول زیم تاول تیه هم بته هم بزیم ته به دا نه وای چې وازیم ته به هم دا وای واتیه سر په خلاصو یعنی ته به خپل ځان ته لوټ نه ایردې خپل ځان ته به په یو قدر منزله باندې نه یې قائل بلکې ځان به یو عاجز غلام خاوره تواضع محو بولي نو من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله جو لپاره تواضع کوي الله به لوړ او که جوړ چې زایم نو دا خو سالس ول یو زه خدای تعالی دی یو زه ته دا شرک سره خدای تعالی شرکت دی وکړه د تصوف په نس باندې د اهل طریقت په نس باندې دا شرک دی چې ته ځان ته الله په معرفت کې نه کې محو او ته د ځان د الله په مقابل کې وازای کله دا غزه د ځان څخه نه کې است دا شرک دی دا د طریقت شرک دی حدیث مبارک کې راغلی وای کله د چا دروازه وټکول یا دروازه تر یا دروازه دی وټکول کاغه درته چې څوک وای ته به دا نور ته چې زایم صریح حدیث په دې کې راغلی دی وای تا مور ته چې زایم ورته پلان کایم خپل نوم واخ
یعنی هلته دوې خبرې پکښې یو خو دا د ظاهري آداب دي چې مطلب چې تواضع یې موږ هغه ته نه وپېژندلي چې زه څوک دی هغه نه وپېژندل هغه چې ستا څه پوښتنه کوي چې وایي ته څوک یې خو هغه د دې لپاره نه چې ته معذور ته زه یم خو زه خو نه څوک نه پېژندل کېږي نو خپل نوم ور واخله چې هغه دې وپېژني یا بعضې خلک دي کور ته راشي په کور کې زنګ پورته کړي غږ ور وکړي یا کوچنی ورشي څوک ورشه پلار ته دې وراسه ما هغه کوچنی د چیز دپاره درلی خو د دغه دپاره درلی چې ستا پوښتنه کوي چې ته څوک یې د ستا حال راوړه تا ورشه پلار ته دې وراسه نو په دغه باندې کار وشي اوس نو پلار به راریان ورسي په چپلاخې ووي درغاړه یې ونیسي په یو ډبره مبره یې وولي څه چمپو وکړي اریان دي چې اوس نو به دا به یو عالمي دا به یو ملایي دا به یو ساده سړی دا به یو کار لري نه به لري مجلس به یې نه به یې د چیز دپاره به راغلي وخت به ضایع کوي څه کار به لري دا به څنګه آفت راغلی هسه پلار ته واره خو کوچنی درواز ته وایي د دغه دپاره چې ته څوک یې ته ځان ور وښیه زه پلانکی یم د پلانکي ځای راغلی کوچنی ورشه پلار ته ورشه بیا یې ور واستوي وایي ته ورشه ورته ته څوک یې هغه پروت دی ته ما نه پېژنې ورشه ورته ته ورشه وایي ته ما نه پېژنې ورشه ورته ته ورشه نو دغسې جاهلان چې په دروازه کې ودرېږي د دغسې جاهل سره نو ورسړی څه وکړي دا نو چې سړی ته د زمري پنجه ورڅخي او دی ورته ګرګ فرض کړي او لیوه یې سره چیرې کړي نو بهتره دی د دې سره نو د لیوه معامله پکار دی خو ته انسان یې الله جل جلاله مکلف کړی یې خدای تعالی جل جلاله په اسلامي انوارو منور کړی یې احادیث مبارکان درته راغلي دي خدای عقل درکړی دی چې د کور څخه پیغام درته راغلی چې ته څوک یې ځان ووښه ورته پلانکی یم که نه پېژندل خو بیا ستا ګناه نه ده د هغو ګناه ده چې نه یې وپېژندل ټلیفون دې راپورته شي ته ما نه پېژنې ورشه پلار ته دې وراسه کور کې ازنګي ازنګ د ټلیفون په شکل څوک یې ورشه پلار ته دې وراسه ما نه پېژنې دا پلار که هلته اخته و دا پلار که پر اوداسه باندې ناست و دا پلار که سناب ته تللی و دا پلار که په بل شغل باندې اخته و دغه وخت هم نور کوي یا په دغه عین یوه حالت کې بیا درې واره دروازه هم وټکي کوچنی راځي دا کوچنی چې ما ځل کوم بیا دروازه وټکي دوه درې واره دروازه وټکي دا خدای بنده ولې داسې کوي هغه عقل چیرې دي هغه فکر چیرې دي هغه سوچ چیرې دي هغه انسانیت و معقولیت چیرې دي حضرت امام شعراني صاحب مبارک وایي وایي زما د عصر یو څو علماو نوم یې اخیستی دي وایي دا علما چې کله زیارت ته راشي ملاقات ته راشي نو وایي دروازې ته ودرېږي که چیرې دروازه خلاصه وه د مهمانخانې دروازه خلاصه وه او هلته ملګري ناست وه نو خو دوی هم راشي ملاقات وکړي او که چیرې نه وه ناست دروازه بنده وه حال دا چې وایي څو کیلومتره یا څو میله مزل یې کړی په پښو باندې وایي دا خواته راشي سپین ږیري علما هم دي وایي چې راشي یو ګوړی کښېني که دروازه په خپله نه سوه خلاصه دروازه نه ټکوي و سورې الحمدلله شریف وایي دعا وکړي لاسونه پورته کړي ډېر وخت دعا وکړي او الله بېرته ولاړ شي خپل کور ته مازې یې چاته سلام وکړي چې موږ ملاقات راغلي وو دعا مو وکړل دا زموږ لاړ یعنی تر پای پورې دروازه ټکول هم نه ده چې دروازه وټکي د دروازې ټکېده هم یعنی د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو د هغو په قانون کې نه ده بعضې کسان داسې شر و آفت جوړي داسې آفت جوړي چې نه خوب ځینې کولی شي نه ارام نه لمونځ نه بوشي الله به لکه هغه عزرائیل علیه السلام چې د پسې را استولي د یوې لحظې دپاره دې هم نه پرېږدي
دا آفت نو یوازې نه چې یا دا ماته پیښ دی بلکې دا نو عمومي آفت دی د انسانان قطعا ودې شي ته توجه نه کوي خیال نه کوي انسان باید د بل چا ډیر زیات مراعات وساتي او قطعا د یو چا د وخت مزاحم نشي که دا خبره مهمه نه وای الله جو په قرآن کریم کې د دې په متعلق باندې موږ پیغامونه نه راکول قرآن کریم کې الله جو وایي او ټول صحابه مبارکان چې کړي او نبی علی السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون کم کسان چې تا ته ندا کوي نارې دروي د وراء الحجرات د اجرو د شا څخه په خوا خو د نبی علیه السلام ورک صلی الله علیه وسلم ورک د عمومي سرای او دروازه نه و بلکې د مبارک اجرې وي ان دغه اعراب او دغه بعض صحابه مبارکان کسان مراده د اجرو و شاته به نارې کوي یا رسول الله یا رسول الله موږ غلي ملاقات ته سره وینو ان دې مبارک بس کبه وخت او کبه نو کبه د آرام وخت کبه شو نو مجبور بسره وي اکثر وخت به دا سبب د زحمت شو الله جل جلاله د اسمانه څخه وحی نازل کړي د قران آیتونه نازل کړل ول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات کسان چې تاسو ناره درکې د وراء الحجرات د حجرو د دیوالو څخه ناره در اکثر لا يقدر اکثر بیا عقلان ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم کچیر دي صبر کړی وای د فار د دې چې ته په خپل طبيعت پر خپل وخت راوتلی وای د ابد د فار خیر وای چې دې انتظار کړی وای صبر کړی وای خامې خانه کې نقشې نستلی وای په مسجد کې په اجره کې انتظار کړی وای ترڅو چې ته په خپل طبيعت راوتلی وای او بیا ستاسو سره ملاقات خبره کړې د ابد د فار خیر نو که دا خبره مهمه نه وای الله جمهور ته په قران کې نه نازل ول دا خبره دا ډیره به اهمیت خبر ده چې څوک د یو چا مزاحم سي د یو چا ورسره وای و بخښه د خو به وېسته نو بخښه د خو به وېسته دا زه وخره کې و چې شم که زما خو پر ژوندې کېږي که زه په سړی کېږم که ته په سړی کېږم مختص اول سړی وي اول به دا کار نه کولای چې وسو او بخښه د خو وېسته دروازه وټکی چې شه په دغه سر خلاصي چې ولادت ګرد وخت هم ځای کې د خو به دیمو بس پریشانیم جوړ کې غیبت هم در سره وکي اخر دي ازارم کې زیر دیم کې چې و بخښنه بخښه کوا کې بیا د بیره سي نو دا خبره مستڅ جواب ورکړه دي چې همیشه باید مسلمان سوچ وکړي نو یو حکمت پکښ دا دی چې دا باعث د اذیت د مسلمانانو دی او بل حکمت پکښ دا واستي چې توای دروازه دی وټه کول چې توا زیم دا د زیم معنا چی شته یعنی سال دی درته راغلی توا زیم زم یو څوک نبی علیہ السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دې په خاطر باندې د زتور منع کی چې یا د منوما باید در څورک سي ته باید ځان ته دغه حیثیت ورنه کی چې پر ځان باندې د زنوم کېږي دغه حیثیت ځان ته مور کو آنجا که آمد دره یاره ویزد گفت یارش کیست که در میزند آنجا که اغیو آمد رالی در یاره دروازه ده یو یاری بزد وال گفت ویویل یارش یار داده کیست ول څوک دی که در میزند چه در دروازه ویده چه در دروازه تکی ده څوک دی گفت من اغورتو زیم گفتش برو هنگام نیست گفتش برو هغه ورته چې ځولاس هنګام وخت نشته وخت نه لګ ځه مرچنین خانه مقام خام نیست مرچنین خانه پرداش دربار باندې مقام ځای خام د خامانو نشته دلته د خامانو ځای نه دی تک پختاوای پوخوای ماهر وای ادبناک وای یو با ادب انسان وای نه بجوي لا چې زایم معلومدار چې خان به ادب را رواني او دربار ته لار غواړي د دربار ته به ادب نه سره کوي
خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد کی وارهاند از نفاق خام را خامان خلق جز ما سوا آتش د اور څخه هجر د هجر د جدایی و فراق د لريوالي کی پزد څوک به پخې کی وارهاند چې خلاص کړي از نفاق او منافقت څخه بغیر له هجر او د فراق د اور څخه بل هیڅ نشي پخولای خام دی خام چې دی په بل شکل نه پخېږي چون تو ایه تو هنوز از تو نرفت سوختن باید تو را در نار تفت چون تو ایه تو چې استاوالی ستا چې ته ځان ته زوایې د استاوالی هنوز تر اوسه پورې از تو د تاسو نرفت نه دی تللی نو سوختن باید سوځل باید تو را تعالی در نار په اور کې تپ ګرم تو وسوځل شي ش کباب شي چې شه خوندور کبابونه در څخه خسول پس دا سبب بیا ستا څخه د استاوالی لري کیږي اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم